تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. دا الله رب العزت لوی احسان دی په موږ او تاسو باندې چې په دې دومره مخلوقاتو کې موږ او تاسو د اول د انسان په شکل کې پیدا کړیو. الله رب العزت ډېر مخلوقات پیدا کړی دي، هغه موږ او تاسو ګورو، زناور پیدا کړی، مارغان پیدا کړی، انسانان پیدا کړی، پیریان پیدا کړی دي. خو موږ او تاسو له معلوم دي چې په دې ټولو مخلوقاتو کې الله تعالی د ټولو نه عزتمن مخلوق چې دی هغه انسان دی. نو شکر دی چې موږ او تاسو یې په عزتمن مخلوق کې پیدا کړو د انسان په شکل کې، او بیا د هغې نه پس الله رب العزت موږ ته توفیق راکړ چې موږ مسلمانان پیدا شو، او بیا په مسلمانانو کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو، او بیا په دغه زمانو کې دومره توفیق موږ او تاسو ته راکړلو چې دا یو کال په موږ او تاسو تیر شو، بیا د الله کتاب ته راجمع شو، بیا اوس ان شاء الله د الله کتاب وایو. دا د الله تعالی په موږ او تاسو باندې لوی فضل، احسان او مهرباني ده. عزتمندو دا مخکې چې زموږ او تاسو مخې ته چې کوم کتاب پروت دی، نو د دې کتاب څومره ثوابونه او څومره اجرونه او فضیلتونه دي، نو په دې باره کې عزتمندو که سړی بحث شروع کی او د دې فضیلتونه بیانوي نو دا ختمېدی نشي. دومره د اوچت درجې والا کتاب دی، لیکن دې دپاره چې زموږ استاسو دا کوشش او هلې ځلې دا یو هدف او مقصد ته ورسیږي، نو د سلان غوندې یو څو فضایل بیانوو. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. خبره دا و عزتمندو چې وخت په دې دنیا داسې راغلی و چې خلک د خپل ژوند پورې تنګ راغلي وو، هر چانه د ژوند لاره ورکه وه، تورې تیارې وې، جهالت او ناپوهي وه. خلکو ظالمانو به خپلې وړې وړې لورانې په قبرونو کې ښخولې. د مسعود ابن عمر په نوم باندې یو صحابي دی، هغه وایي د جاهلیت زمانه وه، وایي موږ په سفر باندې تللو، نو وایي زموږ په قوم کې دا رواج و چې موږ به جنکۍ ژوندۍ ښخولې، او وایي دا به مو ولې ښخولې؟ وای دا په دې خاطر باندې چې موږ په دې شرمېدلو چې زما لور به څنګه بل چاته واده شي. نو وایي زموږ د قوم مشرانو ډېرې جنکۍ ښخې کړې وې، نو وایي کله چې زه په سفر تللم نو خپلې بیبي ته مو دا خبره وکړله چې ګوره زه په سفر باندې زما که زما د تګ نه پس کور کې الګ پیدا شو نو ښه حفاظت یې وکړه او د هغه ښه ساتنه وکړه، او که چېرته په کور کې جلۍ پیدا شوه نو وایي پام کوه چې ګوره چا پورې مو ونه شرمایې، هغه جلۍ به خامخا مړه کړي. نو وایي زه چې کله په سفر باندې تللی وم نو زما په کور کې لور پیدا شوې وه، خو زما د ښځې زړه پرې نه و شوی، نو وایي ښځې هغه په ورو ورو رالویه کړې وه. وایي ډېر اوږد سفر و، تقریبا 7 کاله موږ سفر کړی و. 7 کاله پس چې وایي راغللم نو وایي زما ښځه خبره شوې وه، نو وایي هغه ماشومه یې خپلې خور کره لېږلې وه، زما لور یې خور کره لېږلې وه زما د ډار نه. وایي کله چې زه راغلم نو تنه څو ورځې پس به دا ماشومه وایي موږ کره راتلله، نو وایي ما د خپلې ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا ماشومه څوک ده؟ نو وایي هغې به راته ویل چې دا زما خورزه ده، د خور لور هم ده. ما ویل صحیح ده، خو وخت تېرېدو و، اخر کې یوه ورځ زما ښځه مریضه شوه. چې مریضه شوه نو وایي زما دا ماشومه لور پرې ډېره خفه وه، نو وایي ما د ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا ماشومه خو په تا ډېره خفه ده، دا څوک ده؟ وایي ښځه ما خیر مجبوره شوه راته په وایي ژړل، په ژړا شوه. ما ته ویل چې تا ته خو ما د ډار نه څه ویلی نه شو، دا خو زما او ستا ماغه لور دی چې ته تللی وې، دا لور پیدا شوې ده کور کې. نو وایي زه ډېر زیات غوسه شوم، او وایي بیلچه او کولنګ یا ګنټۍ مې راواخیستل او ځان سره مې ماشومه روانه کړله، او وایي هغې دپاره مې قبر ویستلو. نو وایي هغه دومره مهربانه وه، دا زنانه اکثره ډېرې رحمدله وي. نو وایي ما به چې کله دا خاورې هغه کولې نو زما په ګیډه کې به خاورې پرېوتلې، هغې به رانه خاورې پاکولې. ما ورته ویل چې ته دا څه شی کوې؟ ما ویل چې اوس ودرېږه. وایي هغې ته مې قبر وویستلو، پکې ومدروله او خاورې مې پرې راواړولې، چغې یې والې او مړه مې کړله. نو چې دا کیسه یې کوله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړل، ټولو صحابه وژړل. نو بیا یې ویل یا رسول الله ما خو داسې لوی جرم کړی، دا ګناه به الله معاف کړي. نبي علیه الصلاة والسلام ویل الاسلام تهدم ما کان قبله، وایي د اسلام دین داسې مبارک دین دی چې څوک چې اسلام راوړي نو مخکیني ګناهونه الله ختموي، دا ګناهونه د الله معاف کړي دي. نو غرض مدا و چې داسې د جاهلیت زمانه و، ناپوهي وه، خلکو به کلونه په یو معمولي خبره باندې بدۍ کولې.
او بدین بیا داسې د ټوکو بدی نه وه. کله به چې دشمن مړ کړلو د دشمن نه به سر غوڅ کړلو او هغه به یې راوړلو، بیا به سر کې د هغه په سر کې به شراب څکل. او بیا داسې ناپوهي وه چې یو کس به د بل نه اوښ مخکې شو یا یو کس اوښ به د بل نه مخکې اوبه وڅکلې، نو په دې باندې به کلونه بدۍ کېدلې. او دومره بدامني وه چې د یېرې نه څوک د کوره راوتی نه شو، د ډار نه څوک راوتی نه شو. ولې؟ ځکه چې بهر به د غلو او د ظالمانو ډلې ګرځېدلې. که د چا د کور نه ماشوم راووتلو و به یې تښتولو، بازار کې به یې خرڅ کړلو. او که ژوند زندګي وه انشاءالله 22مه سپاره کې به صورت احزاب کې د زید رضی الله عنه واقعه راشي چې هغه هم همداسې بوتللی شوی و. نو خلک د کور نه د ډاره راوتی نه شو. نو چې کله یو سړی کاروبار نشي کولی نو خامخا ژوند هم خراب وي. د خلکو ژوند ډېر خراب و او خلکو نه لار ورکه وه. یو صحابي خپله نقل کوي، وایي زموږ په زمانو کې چې څوک به مالدار وو ځان دپاره به د سرو زرو نه بوتان جوړول. که څوک به د هغې نه لږ ډېر غریب و نو بیا به هغه د سپینو زرو نه، وایي که د هغې نه به لږ غریب و نو بیا به د پیتلو نه، او وایي چې څوک به ډېر غریبان وو هغوی به ځان ته د وړو نه بوت جوړاوه. وایي ما ځان ته د وړو نه بوت جوړ کړی و او په سفر باندې روان و. وایي کله چې یو ځای ته ورسېدلو نو هغه بوت مخې ته کېښودلو، بوت ته په سجده پرېوتلم. وایي چې سر مې را اوچت کړلو نو هغه بوت سپي خوړلی و. نو هغه زمانو کې راته دا فکر راغی چې داسې چا عبادت مونږ کوو چې هغه خپل ځان نشي بچ کولی، نو مونږ به څنګه بچ کړي؟ خو داسې څوک نه و چې مونږ ته یې لار ښودلی وای. نو په دغه تورو تیارو کې، په دغه ناپوهي او جهالت کې، او بیا خاص کر عرب داسې خلک وو چې هغوی اکثره په غرونو کې اوښان میږي وزید څرولې او خپې به یې شلېدلې، چاودې خپې به وې، نو چا ورسره خبره نه شوه کولی، ناپوهه خلک وو. لیکن کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو او الله رب العزت دغه کتاب راولېږلو چې زموږ اوس مخې ته پروت دی، نو د هغوی په ژوند کې الله داسې تغییر راوستو. هغوی الله تعالی دومره نیکان خلک جوړ کړل چې بیا د ټول امت رهنماګان شو او خلکو ته به بیا لارې ښودلې. دا د دې کتاب برکت دی. علما وایي د دې کتاب پر اخیستلو کې څوک چې راواخلي دا د لاسونو عبادت دی. قرآن کریم چې څوک راواخلي دا د لاسونو عبادت یې وکړو، نو د قیامت په ورځ باندې د لاسونو حق د ادا کړی دی چې څوک یې راواخلي. د دې وجه نه اوس زمانه کې علما وایي چې د موبایلو کې قرآن کریم هغه کېږي. نو وایي موبایل کې که څوک قرآن کریم واچوي تلاوت یې کوي، وایي دا هم صحیح ده، خو هغه د قرآن کریم د راخیستو ثواب یې نه کېږي چې د قرآن نه وانخیستلو، ځکه دا خو قرآن نه دی. نو د قرآن کریم د راخیستو بېل ثواب دی. دارنګه د قرآن کریم د اورېدو بېل ثواب دی او هغه دومره اوچت ثواب دی چې عبدالله بن مسعود رحمه فرمایي چې یو ځل زه ناست وم تلاوت مه کوو، وایي پام مه نه و، زه په خپل تلاوت لګیا وم، شاته راته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو. وایي کله چې ما داسې ور وکتل نو وایي نبي علیه السلام ولیدلو، چپ شوم. وایي نبي علیه السلام راته وایي چې وایه که نه؟ ما ویل بس زه نشم ویلی، ستا مخکې نشم ویلی. وایي ما وایي چې هغه وایي چې وایه. وایي اخر کې راته وویل چې ما ته د اورېدو حکم شوی چې واورم، ته یې راته ووایي چې ته نه واورم. نو عبدالله بن مسعود فرمایي چې ما تلاوت شروع کړلو. نو وایي سورت نساء کې یو ځای دی انشاءالله که راغی بیا به په نښه کړو چې هغې وایي یو آیات ته چې راورسېدلم چې تا به موږ په دې خلکو باندې ګواه راولو. وایي چې دې وخت کې چې ما نبي علیه السلام ته وکتل د سترګو نه اوښې بهېدلې او ما ته وایي چې نور بس کړه، د قیامت حالاتو پکې. نو اورېدلې بېل عبادت دی. ابی بن کعب رضی الله عنه چې د هغې زمانې مشهور کاري دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې صفت کړی دی. هغه ابی بن کعب رضی الله عنه ته نبي علیه السلام راغی، ورته وایي ما ته لږ تلاوت واوروه. هغه یا رسول الله، نبی علیه السلام ورته تا ته اورم. هغه یا رسول الله ما ته یې اورې وایه، وایي تا ته الله داسې ویلي وایه. و ډېر زیات خوشحاله شو، د خوشحالۍ نه یې وژړل. نو د دې کتاب اورېدل دا بیل عبادت دی. او دغه رنګه د دې قرآن کریم ته قتل، دا قتل چې دی دا د سترګو عبادت دی. موږ او تاسو انسانان یو کمزوري یو، کېدای شي کله ناکله راته داسې ځای ته قتل شوي وي چې هغه ګناه وي، سترګې خو الله موږ ته دې دپاره نه دي راکړي. نو که چېرته موږ او تاسو قرآن کریم ته وګورو نو کېدای شي چې دغه عبادت په بدل کې زموږ د سترګو ګناهونه الله معاف کړي. او همدغه رنګه د قرآن کریم چې کوم مجلس کې لوستلی کېږي دا مجلس ډېر د خیر او برکت والا مجلس دی. هسې موږ او تاسو ته خو معلومات نه کېږي او موږ ته دې قدر نه دی معلوم. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هره ورځ الله تعالی د اسمان نه ملایکې رالیږي او دا ملایکې چې راځي نو وایي دا ملایکې ګرځېږي په ځمکه کې، چې شي پسې ګرځېږي. وایي دا داسې مجلسونه لټوي، داسې مجلسونه ګوري چې هغې کې د الله ذکر کېږي، د الله کتاب لوستلی کېږي. نو وایي بیا چې کله هغه ملایکې داسې مجلس وګوري نو نورو ملایکو ته وایي راشئ راشئ، وایي موږ او تاسو چې کوم مجلس پسې ګرځېدلو هغه دلته دی. نو بیا چې راشي نو دا د دې مجلس نه ګر چاپېره ملایکې داسې ګیره اچوي، چاپېره کې کړۍ جوړوي عین تر اسمانه پورې. الله رب العزت سره د دې نه چې په هر شي باندې پوهې دی، عالم دی. پوښتنه کوي ملایکو نه چې تاسو څنګه دلته راټول شوي؟ هغه وایي الله دلته څه خلک راټول شوي دي
وې ستا کتاب په خپلو کې لولي تدارسونه بینهم ستا کتاب لولي اوري او هغې ته ناست دي نو الله رب العزت ملایکو ته وایي ای زما ملایکو تاسو ګواه اوسېږئ چې ما د دې خلکو بخښنه وکړله نو دا چې موږ تاسو دلته الحمدلله کینو درس وایو نو دا څه وړه خبره نه ده غټه خبره ده تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب خوص د قرآن کریم آداب دي آداب دا د عام کتاب خو نه دی دا خو د ټولو کتابونو نه اوچت کتاب دی نو اوس آداب په کار دي نو آدابو کې یو ادب دا دی چې موږ تاسو کې اخلاص وي اخلاص معنا دا چې صرف او صرف د الله د راضي کولو لپاره د دې لپاره چې خپل رب موږ راضي شي او دغه کتاب حق ادا کو په دې خاطر باندې راتل او کې نسل نه په دې ته ګورو چې څوک راته خوي که څوک راته بد وي نه په دې ته ګورو چې په دې کې تکلیف ته او کا دې خوشحالي ده خو صرف دې لپاره چې الله راضي شي نو الله رب العزت زموږ تاسو هر یو حرف او هر یو ټکی چې موږ اورو الله یې ګوري دا اول پکې اخلاص ضروری دی دویمه خبره پابندي ډیره ضروری ده پابندي دا مطلب چې څنګه چې سره یو ورځ راشي دوه ورځې نه راځي درې ورځې نه راځي اوس ور چې وي څوک مریض وي تکلیف یې خو الله ګوري خو دا غینه بغیر په کار دې سره پابندي سره درس راشي دریم ادب چې دی هغه توجه ده چې توجه نه یې کنه نو بیا خیر او برکت ته نه غوړ نه رسیږي څنګه قران کریم کې الله رب العزت خپل وایي و د دې کتاب فائدہ چاته رسیږي لمن القى السمع وهو شهید چې غوږی میخوي او حاضر وي حاضر کله خودلته سره حاضر وي خو توجه بل ځای کې وي نه نه چې غوږی میخوي او متوجي ناس وي نو دې خلکو ته د قران کریم ډیر خیر او فائدہ رسیږي او بل ځای کې بیا الله د داسې خلکو صفات کړي الله فرمای الذين يستمعون القول ومؤمنان هغه خلک دي چې د الله وینا او د الله خبري اوري او فيتبعون احسنه د الله د خيسته خبرو تابعداري کوي دا د قران کریم آداب دي او بل ادب ادا دي چې موږ تاسو قران کریم داخلونو پاو داسه سره طهارت سره په کار 14 مکړې وي او کچرتا موږ تاسو سره وخت وي مو کوي نو چرآ شو او 10 خمتیر وی چې 2 رکعات مونږ وکړو دا ډېره لوی خبره وي 2 رکعات مونږ کو دا موږ لپاره ثوابونه جمع کېدل دي او قران کریم چې راخلو پاو 10 صفای سره راخلو دې باره کې ان شاء الله بیا ورسته خپل ځای کې مو وایو ځنه زنانه خويندې که درس ترازی او هغه خپل مریضي لري نو په هغه وخت کې هغه قران کریم اوریدل شي خو راخلي بیان او که ضرورت وي د قتل نو بل زنانه د کلاوي مخ ته یې په ټوټه باندې خلاصي او ورته کته شي بل خبره د قران کریم په آدابو کې دا چې دعاګانې د الله نه ډېر وختل پکار دي ځکه دلته به ان شاء الله په قران کریم کې د رحمت آیاتونه مرضی د عذاب آیاتونه به مرضی نو کله چې د رحمت آیات راشي د الله نه د جنت سوال کول پکار دي او کله چې د عذابونو آیاتونه راشي د الله نه د دوزخ نه پناه غوښتل پکار دي دا د قران کریم آداب دي وروسته به ان شاء الله راشي چې نبی له صلوات والسلام ابا چې کله د عذاب آیات ولستلو نو ویل به الله دې نه پناه غواړم کله به چې د رحمت آیات ولستلو یا الله دې غوښتنه درنه کومه دې سوال کوم درنه نو په کار دې سره داسې متوجي ناشتي خو اوس رازو دا قران کریم یا د نور څلور آسماني کتابونه د الله ولې راولېګل څه ضرورت وو انسانانو بخپل ژوند کولای مزيبه کولای د الله ولې راولېګل د دې لپاره ضرورت نو ځکه الله راولېګل خاصه ضرورت وو نو ضرورت دا دی چې دا څومره شیان چې الله په دنیا کې پیدا کړی دي دا ټول زمونږ د استفادې لپاره الله پیدا کړی چې موږ یې نه پیدا واخلو کدا غرونه دي کدا سیندونه دي کدا ونی بوټي دي دا انسان د پیدا لپاره الله پیدا کړی رسته وراشي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا هر څه الله زموږ د پیدا لپاره پیدا کړی دي چې دین استفاده وکړو نو استفاده خو وکاو لیکن دې سره دا خبره ضروری ده چې په داسې طریقې استعمال کو چې هغه خالق او مالک رانه خپن شي دویمه خبره ده اوس په دې خبره موږ څنګه پویو چې د هر شي نه استفاده مو کو الله رانه خپن شي دی باندې څنګه پویو نو دې لپاره د علم ضرورت ده او علم د لپاره الله مو ته درې لارې راکړي دي درې لارې چې هغه څلاره خو هر انسان سره شته کافر مسلمان سره دي یو لار اول لار د علم چې دا موږ او تاسو الله 15 د خواص راکړي 15 د صفاتونه الله راکړي دي چې هغه د وجه نه موږ پوي دي شو یو الله رب العزت سترګې راکړي دي دته قوت سامعه دا اوریدو طاقت وای دویم الله غوګونه راکړي دي هغه باسره قوت باسره سترګو ته وای دویم الله غوګونه راکړي دي چې هغه د اوریدو طاقت ډېر خبري وورو موږ پوي شو په هغه ته قوت سامعه وای دریم الله رب العزت موږ تاسو جبر راکړي دا څلورم الله تعالی پوز راکړي دا پنځم الله لاسونه راکړي
د دې پنځو لارو نه زموږ استاسو ذهن ته ډیر شیان راځي او علم حاصلېږي، لیکن کله نه کله داسې کېږي چې دغه پنځو شیانو باندې یو شی نه معلومیږي، هغه د دین موچت وي، نو هغه لپاره الله یو بل شی راکړی چې هغه ته عقل وایي. نو ډیر شیان بیا موږ تاسو په عقل باندې ګورو، یخني او ګرمي او دغه رنګه پوهه او ناپوهه دا شیان چې دي دا موږ ته په عقل معلومیږي. خو کله کله داسې د وخت راځي چې یو شی داسې وي چې نه په د پنځو خواصو معلومیږي او نه په عقل معلومیږي، نو بیا د هغې دپاره الله یو دریم شی پیدا کړی چې هغې ته وحی الهي وایي. هغه بیا موږ تاسو ته د الله طرف نه په وحی معلومیږي چې دا شیان خو الله پیدا کړي دي، خو دې شیان استعمالول جایز دی او که ناجایز، نو دغه جایز او ناجایز نه په عقل معلومیږي او نه په دې پنځو خواصو معلومیږي، بلکې دا په وحی معلومیږي. نو دې لپاره الله تعالی بیا وحی را لېږلې ده. دا وحی چې راتلله نو الله رب العزت قرآن کریم څنګه راولېږلو؟ دا زموږ استاسو کتاب دی. ډېر خلک خواران په دې نه پوهېږي چې دا قرآن کریم د چا کتاب دی، څنګه راغلی دی، د چا خبرې دي پکې او دا څومره وخت کې راغلی دی، په دې نه پوهېږي. مسلمانان دي خو اوسه پورې لا د قرآن هم خبر نه دي. په کار دی چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو، خاص کر بیا زنانه خویندې چې په دې باندې ځان پوه کړي. نو قرآن کریم چې دی الله رب العزت دوه ځله د دې نزول دوه ځله شوی دی. یو ځل نزول دا قرآن کریم نازل شوی دی د لوح محفوظ نه آسمان د دنیا ته. موږ دوستو خو معلومه ده چې و اسمانونه دي، وم اسمان کې لوح محفوظ دی، هغه نه پاسه هغه لوح هغه د بیت المعمور دی. بیت المعمور کې یو کتاب پروت دی چې هغه ته لوح محفوظ وایي. په هغې لوح محفوظ کې دا څلور آسماني کتابونه تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم دا هم لیکلي دي او د دنیا چې څومره خبرې تر قیامته پورې کېږي دا ټول پکې لیکلی شوي. نو دا قرآن کریم په هغې لوح محفوظ کې موجود و. بیا کله چې الله رب العزت وغوښتل نو دغه قرآن کریم د روژې د رمضان مبارک په میاشت کې د شب قدر په شپه باندې د هغې لوح محفوظ نه دا قرآن کریم راولېږلو اسمان د دنیا ته. دا زموږ استاسو په سر چې کوم اسمان دی دې ته راغی. بیا د دې ځای نه اول اسمان نه چې کله ځمکې ته شروع کېدلو نو دا هم د رمضان المبارک میاشت وه او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې څه د پاسه 40 کاله عمر یې و. نو د دې واقعه بیا په خپله عایشه رضی الله عنها بیانوي. عایشه رضی الله عنها وایي چې نبي علیه السلام ویل چې زه چې 40 کلنۍ ته ورسېدلم نو ما خوبونه لیدل مې لیدل او د شپې مې چې څه خوب لیدلو سحر کې به هماغسې کېدل. دې خوبونو ته مبشرات وایي. نو علما وایي چې خوبونه په 3 قسمه دي، انشاءالله سورة یوسف کې به وایو. یو ته حلم وایي، یو ته رؤیا وایي، بل ته حدیث النفس وایي. حلم چې دی بد خوب ته وایي چې د شیطان د طرف وایي، رؤیا نیک خوب ته وایي چې د الله د طرف نه وي، او حدیث النفس دې ته وایي چې کومې خبرې تا د ورځې لیدلې وي او ذهن کې بیا د شپې راتاوي شي هغه خوب نه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خوبونه لیدل. حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا خوب چې دی د پیغمبر شپږ څلوېښتمه برخه ده، شپږ څلوېښتمه. نو دا چې لږ څوک پوهېږي هغه په دې خبره باندې پوهېږي، هر څوک پوه نه شي ځان نه شي پوه کولی. وایي شپږ څلوېښتمه برخه څنګه ده؟ وایي هغه داسې ده چې د نبی علیہ السلام ټوله پیغمبري 23 کاله وه او 23 کاله چې په 2 تقسیم کې نو شپږ میاشتې جوړېږي. 23 کاله چې په 2 باندې تقسیم کې که نه 23 کاله 12 میاشتې چې حساب کې نو دا چې بیا تقسیم کې په 2 باندې نو دې نه بیا شپږ میاشتې جوړېږي. شپږ څلوېښت برخې جوړېږي. شپږ څلوېښت 23 چې په منځ نیم کې شپږ څلوېښت برخې شوې که نه 23 چې په منځ نیم کې که نه 23 لکه هر یو کال موږ تاسو معلوم چې 12 میاشتې دی. نو چې 12 په منځ نیم کې شپږ میاشتې شوې نو دا 23 چې په منځ نیم کې شپږ څلوېښت برخې ته نه جوړې شوې. شپږ څلوېښت برخې. نو دغه نبی علیہ السلام وایي چې دا خوب چې دی د پیغمبر شپږ څلوېښتمه برخه ده. بیا نبی علیہ السلام عایشه رضی الله عنها وایي چې خوبونه به کتل او دا شپږ میاشتې مسلسل به خوبونه کتل او خوبونه به داسې رښتیا کېدل لکه څنګه چې لمر راخیږي، داسې به خوبونه رښتیا کېدل. وایي دغه سلسله جاري وه او جاري وه. آخر کې نبی علیہ السلام د خپلو خوبونو نه داسې تنګ شو او دا یې غوره وګڼله چې چېرته د خلکو نه لرې لاړ شي یو ځای کې الله ته عبادت وکړي. خو دا هغه زمانه وه چې چا الله نه پېژندلو ډېره خلکو، ځکه جاهلیت او ناپوهي وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به په لاره روان وم وایي ما ته به تیږو سلامونه کول. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مکه کې یو تیږه ده وایي هغه کاڼه تیږه زه اوس هم پېژنم چې ما ته به سلام کوم. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام د مکې مکرمې بیت الله شریف سره مخامخ یو غار دی چې هغه ته جبل نور وایي. په دغه جبل نور کې چې دی یو غار دی چې هغه ته غار حرا وایي. دغه غار حرا چې و په دې غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت شروع او هلته به ځان سره به چې څومره خوراک وړی و هغه خوراک به چې تر څو پورې ختم شوی نه و نبي علیه الصلوۃ والسلام به د غار حرا نه راکوزېدلو. اوس مسله دا ده چې هلته خو په غرونو کې ډېر غارونه وو. دا غار حرا ته نبي علیه السلام ولې تللو؟ وایي دا ځکه تللو چې غار حرا کې یو 2 صفتونه وو چې هغه په نورو غارونو کې نه وو. یو صفت پکې دا و چې غار حرا چې دا بیت الله شریف ته مخامخ ده، بیت الله شریف ته نه ښکاري
او بل صفت دا و چې هغه کې هوا هم لګېدل لمر هم لګېدل نو دیو جنا نبی علیہ السلام د خپل عبادت لپاره غار حرا وخت کړو نو غار حرا ته نبی علیہ السلام تللو کوم چې سیبان چې تری هغه ته معلومات ډېر لوړ دی او خطر ډېر وخت غواړي نو البته تللو او عبادت به کولو او الحمدلله چې غار حرا اوسم په خپل ترتیب باندې دی چې څنګه د نبی علیہ السلام په زمانه کې او ما سي دی نبی علیہ السلام به البته عبادت کاو کله به چې هغه خوراک کې اسوره جو ختم شو نو بیا واپس راتللو کورته نو عائشہ رضی الله فرمایي چې د وختونه وخت داسې و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان د روزي میاشت کې په غار حرا کې ناستو خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته یو څوک راغی او زی په غي کې داسې ونی ولا ماته چې اقرا اول ولا وای ما ورته ویل چې لوستل خو هغه څوک کولی شي چې مکتب ویلې یا مدرسې ویلې وي تعلیم یې کړی ما خو تعلیم نه دی کړی ما انا بیکارې نه زه خو با سیوا ده نه به تعلیم سره ما وای به راته چې اقرا اول ولا ما ویل ما انا بیکارې زلوستون کې نه ما و دریم ځل راته چې اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم دا 15 آیتونه ما ته تلاوت کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دا 15 آیتونه وې ذکر خو چې خو دې همو کتري څوګم نو خو کله چې ما ته زور را کول نو دومره زور ډاکټر چې نور زور مار کې نو ما برداشت نشي کولای دومره زور ډاکټر دا آیتونه راته ویل نو رخص و حیران شو ورخطا شوم ځکه چې د غره په سر کې غار کې څوک د سره نوي او د عجیب شی وګوري سره داریږي و وډار شو نو وی غار و پرې خو در روان شو ما کورته نو دا جبرئیل علیہ السلام و چې کورته کړه راغله لما نو وی تبي نیولې ما کله چې سره ډیر زیات وډار شي یخنۍ ته په راځي و سخت تبي نیولې ما نو ما خپل بیبي ته خدیجه الکبرى تنها ته چې مشره خزه وا و هغه ته وی زملونی چې ما پټ کا و هغه روان دی شړې کمبل واچولا نو ما نه پښتنه وکړه چې چل در باندې شوې دی و ما ورته ویل چې داسې خبره مې کتلې دي چې کزه تا ته وای منو تیم را سره نه منو بل څه به څنګه ومني و هغه د نبی رسول الله عجیب صفاتونه کړی دي حیران شي سړی ورته و نه و استای اله خبره رښتیا ده و ولی و ته چې دی تحمل الکلا و د خلکو سره تکلیفونه بوجونه برداشت کړي او تقر الضيف د ملمنو عزت کړي او تکسب المعدوم او بیکار خلکو ته کار پیدا کړي او ته د کندو یتیمانو سره مرسته کومک کړي علما وایي په دنیا کې ډیر توریالي خلک تیر شوي دي وای خلک یې صفاتونه کوي حقوق کې څوک د چا صفات نه کوي د کور خلک داغه قدر نه پیژني خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره عزت الله ورکړي چې خپل بیبي د ټول صفاتونه کوي چې هغه وای چې تا کې دا کارونه دي خدا صفاتونه نبی علیہ السلام کې د پیغمبرانو مخکې موجود وو او دا صفاتونه موږ تاسو له تعلیم دي چې موږ تاسو په امتحان کې راوړو کوم صفاتونه چې بیروزګار خلکو ته کار پیدا کول او د مصیبت زده خلکو سره مرسته او کومک کول او د غرن د کندو یتیمانو سره مرسته کول او د میلمه پالنه دا صفاتونه دي خدا صفاتونه موږ تاسو وګورو دا کافرو خلک دي دا ګوره موږ تاسو وطنونو کې چا باندې چې زلزلہ راشي دوی ور سره مرسته کوي د کارو کسب د لپاره مؤسسې جوړې کړې دي دا زموږ صفاتونه دي دا زموږ پیغمبر صفاتونه دي خو موږ نه پاتې شي پوي ګناه کار په کړی دی او په کار کې په دیوانه ځکه چې ته سړي سره په سختۍ کې مرسته وکي نو خامخسته خبره مني کړه په خوشحالي کې خلک ډیر وي سختۍ کې چا سره کومک کوي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدیجه ته پوره تسلی ورکړه چې زه الله بتانه خرابې زه کتاړي ښه کارونه کړی دي ښه کارونه کوي نو وای داغه نه پس خدیجه ته چوا د ترزیو داغه د ترزیو یو سپینګیره عالم حدیث کې راځي دومره سپینګیره شوی وو چې دا وريځي داسې پستر ګرا پرې وتی وي ورقه ابن نوفل نومېدل او هغه د عیسویانو دین عالم عیسوي شوی نو وای خدیجه ته په خپل لاړه ورقه ابن نوفل ته ورغله ورته وای د ترزیو خو مشرو کاکا ورته ول کاکا وای دا چې زما خوند باندې چل شوی دی وای دا چې عجیب خبره کوي هغه ورته وي ته ما پورې لګراوله نو خدیجه ته راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان کړو حالت چې کله ورقه ابن نوفل ته ورغی نو ورقه ابن نوفل ته پښتنه وکړه چې وراره څه لیکتلی دي هغه ورته ویل چې داسې په غار حرا کې ناستو ما عبادت وکاو او داسې څوک راغی او دا خبره راته وکړه اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا پنځه خبر آیتونه راته ویل او نور نه ورکش ورقه ابن نوفل د نبی رسول الله نور پښتنه وکړلې خو چې کله پښتنه واورېدلې بس پوښ ورقه ابن نوفل په جړاش رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی وای افسوس دی وای پتا به دسی وخت راځي چې تا به خلک د مکینه شړی او پتا به ډیر تکلیفونه راځي وای ارمان چې هغه وخت ژوند دی وای او ځوان وای تا سره ما ډیر کومکونه کړی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای چې ما مکینه خلک ولی شړی زه خو بده خبره چاته نه کوم وای ته به بده خبره نه کوي خې خبره وکړي خدا خې خبره په خلکو بدلېږي وای دا خې خبره په خلکو بدلېږي او تا خلک د مکینه وشړي او رښتیا خبره دا اوسم چې اوسم چاته وای چې مونږ کوم څه خشه دی کنه او چاته خلک بوسه کی یو سړی
غیبت کې ورته مې کوا غیبت ګناه ده په دې خبره کیږي همدا خبرې دي کنه نو نبی رسول الله صلی الله خو پیغمبر او خدا کار خامخه کولو نو دا سی بکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې به همداسې مشکلات سره مخامخ شو نو ورقه ابن نوفل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې ارمان جګه وکړه ځوان وای او یک ځوان هم نو صرف چې ژوندې وای نو ما به تاسو سره ډیر زیات مرسته او کومک کړی وای نصرا مؤزر الفاظ داسې دي ورقه ابن نوفل بیا ډیر وخت پورې ژوندې پاتې نشو بیا مړ شو غریب نو بیا خدیجه ترها د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بختنه کړی دا چې رسول الله ورقه ابن نوفل به مسلمان وی کنه وای ځکه هغه وخت خلاصه پوره پیغمبري نه وخت کار شوی صرف هم دا ولني آیاتونه راغلي نبی علیہ السلام عجیب جواب ورکړي نبی علیہ السلام وای ورقه ابن نوفل ما په سپینو جامو کې بخو پیږي نو سپینې جامې چې جنت کې دونه خلا نو وای نیک عالم نو دا غي نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی شروع شولا او وحی وراتله خو دې د پاره چې نبی علیہ السلام دی وحی سره خبرت شي او ورخطای ختم شي نو په دې اولنې وحی نه رسته یو څو وخت پورې وحی بند شو هغه ته زمانہ د فترۃ الوحی وای د بندیدو د وحی او دا څومره وخت پورې دا وحی بند و نو زنو روایتونو معلومیږي چې شپږ میاشتې زنو معلومیږي چې 2 کال زنو 3 کال پورې وحی بند و دا وحی دې پر الله بند کړی و چې نبی علیہ السلام دې ته شوق پیدا شي او دې لپاره چې هغه فشار چې په دمانه چې فشار ختم شي نو وحی بند و بل اخره بیا ور باندې الله رب العزت سورته مدثر نازل کړو خپل رسول الله سلام نقل کړي چې کله ما باندې دا وحی بند شو وای هغه وخت زه ډېر تنگ شوم وای زړه به متانګو چې ما چې دا څنګه وحی را باندې راغله بیرته بند شو نو کله وداسې مجبور شوم چې غره سر ته وختله مدې لپاره وختلم چې دی لوړ کمر یا ګړن نزان نه وګرځو و یو ځل ختلم چې یو غیبی आवाज مو اوریدلو چې و مولیدلو و فیزل ملک الذی بین السماء والارض و هغه ملائکه چې مخکې ما ته راغلي هغه مو وکتل چې د اسمان او زمکې منځ کې چوکۍ لګولې و جبرئیل السلام په ناستو ما ته ویل مور خطا کیږي ته الله پیغمبري نو وی ډیر وخت پس الله رب العزت به سورته مدثر راولي غلو او داغه نه پس بیا د قران کریم وحی شروع شولا نبی علیہ السلام ته بیا وحی راتله تقریبا 23 کال پورې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راغلی دا زمونږ اوسه د مخه ته پروت قران کریم دا په یو ورځ نه راغلی دا په 23 کالو کې راغلی دی 23 کالو کې تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب مخکې ما دا خبره وکړه چې زمونږ اوسه ډیر ساده مسلمانان هغه داسې دي خواران چې په دې لانه پوي چې دا قرآن کریم څومره وخت راغلی د چا خبرې یو سپینګیری غوندې سړی و ډېر مالدار مو هغه یو ورځ او 4-5 ځله حجم کړی ما ته وایي مولوي صاحب دا قرآن کریم په څو پیغمبرانو راغلی موجود دومره دی اوس په دې حالت پر نه پوهېږي او څومره مالدار دی نو ما ویل که اوس ورته ووایې بې خفه کېږي نو ما ورته دغه واقعه واوروله چې داسې قرآن کریم په پیغمبر اسلام باندې راغی په 30 کالو کې غار حرا کې شروع شو وایي او غار حرا ته خو څو ځلې تللی مې ما چې تللی یې خو ځان د پوه کړی نه دی نو پوه کول ضروري دي که نه چې دا غار حرا ته زه ولې راځم نو په دې باندې ځان پوه کول پکار دي چې قرآن کریم زمونږ کتاب دی ښه بیا دا وحی چې نبي علیه السلام ته راتلله دا تقریبا 4-5 قسمه باندې راتلله 4-5 قسمه یو وحی بخاری شریف کې حدیث ته مثل سلسله الجرس وای کله کله به وحی دا سره راتلله لکه د ګونګړیو یا د ګنګړي आवाज هغه وای د مسلسل شرم غوندې بکیدل او نبی علیه السلام باغې باندې پویدلو خو نبی علیه السلام وای دا وحی بل ګرانه و دی باندې ما باندې فشار زیات راتللو دویم قسم وحی چې وا نو وای دویم قسم وحی چې وا هغه بکله کله جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راتللو او په انسانانو کې هغه وخت یو صحابي او دهیه کلبی رضی الله دهیه ابن خلیفہ کلبی رضی الله چې په ټولو صحابو کې ډېر خیسته او خپل صحابي وو نو دا هغه په شکل کې وکاله کله جبرئیل علیه السلام راتللو او حفصه رضی الله فرمایي مسلمان ترها وای و یو ځل وای نبی علیہ السلام سره څه خبرې کولې وای ما هغه وخت د پردې زمانم نه و وای زه د بل طرف ته وم وای بیا هغه سړی لاړلو ما ته ویل نبی علیہ السلام ته ویل دا پیژاند څوک ما وی رسول الله دهیه او کنه دهیه کلبی و هغه نه د جبرئیل و دا نو جبرئیل علیہ السلام کله کله د انسان په شکل کې راتللو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو اسانه وحی ما ته دا و چې کله به جبرئیل علیہ السلام د انسان په شکل کې راغی ځکه انسان د انسان نه زده کړه کولی شي بدل جنس نه زده کړه ګرانه ده نو دا ما ته اسانه و دریم کله کله نبی علیہ السلام ته وحی راتلله جبرئیل علیہ السلام به خپل شکل کې قتل خپل شکل کې د ملائکه په شکل کې خو هغه قتل صرف 2 یا 3 ځله شوی او هغه کې ډېر زیات ورخطای و
د مکه کې یو ځای د جیاد نومېږي یو هلته نبی علیه السلام چې اوس مې درته وایي چې غاګې ورته کړی و په هغه وخت کې نبی علیه السلام جبریل علیه السلام په خپل شکل کې کتلی و او دویم د معراج په شپه باندې جبرئیل علیه السلام چې نبی علیه السلام په خپل شکل د ملایکې په شکل کې کتلی و هغه کې ډېره ورختایي ځکه وه چې جبرئیل علیه السلام 600 وزرې لري او هغه 600 وزرو کې یو وزر ته الله دومره قوت ورکړی چې دا ټول ځمکې اسمانونه ختموي نو داسې یو لوی قوت چې سړی وګوري سړی ورخطا کېږي څلورم کله کله به نبی علیه السلام ته الله رب العزت وحی برای راست کوله خو برای راست وخت کې د اختلاف شته چې نبی علیه السلام ته برای راست وخت شوی کنه دا شوی نه موسی علیه السلام ته خو الله برای راست خبرې کولې خو معلومې دي او د نبی علیه السلام ته برای راست خبرې شوی او کنه دي شوی نه د معراج په شپه خو شوی خو دا غیر بغیر شوی او کنه د اختلاف دی او پنځم کله کله به نبی علیه السلام ته الله په زړه کې خبره واچوله القاء فی القلب دام د وحی وا نو دا غیر پس به نبی علیه السلام به خلکو ته بیانوله ګوره موږ تاسو د ژوند لپاره الله تعالی نبی علیه السلام را لېږلی و چې موږ تاسو د ژوند طریقې راوښی لکه ګوره مثال په ډول باندې یو ډاکټر دی په پانتون کې ډاکټري ټوله ویلا ټول کتابونو کې ویلې ده خو تر څو پورې چې هغه میدان ته راوتلی نه په خپل ډاکټري شروع کړي نه دونه نه پوهېږي نو نبی علیه السلام ته خو الله قرآن کریم را لېږلی و نبی علیه السلام ته الله علم ورکړی و خو موږ ته چې نبی علیه السلام عملي کارونه نه ښودلی نو موږ خو نه پوهېدلو نو دا غیر عملي ښودلو دپاره الله رسول الله موږ ته راولېږلو نبی علیه السلام ټول کارونه موږ ته عمل کې وښودل اوس د نبی علیه السلام هر یو عمل موږ دپاره عبادت دی هر عمل نبی علیه السلام چې څه کړي هغه موږ دپاره څه دی عبادت دی ځکه قرآن کې الله وایي وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى نبی علیه السلام د ځانه یوه خبره هم نه ده کړې وحی ورته شوې ده چې وحی ورته شوې د هغه هر شی موږ ته دلیل دی ښه نو نبی علیه الصلوة والسلام دا قرآن کریم موږ تاسو ته امت ته پرېښودلو بیا دریمه خبره دا ده څلورمه خبره چې قرآن کریم چې دی دا په 30 کالو کې ولې راغلو پخواني کتابونه چې وو لکه تورات الله رب العزت موسی علیه السلام ته ټول په یو ځای ورکړی او دارنګه نور کتابونه ټول په یو ځای خو قرآن کریم په 30 کالو کې راغی کله به یو سورت راته کله به 2 آیتونه کله 3 آیتونه کله نیم سورت داسې به الله را لېږلو وایي دا ولې وایي دا ځکه چې دا اخرنی کتاب دی د دې نه بغیر دنیا ته بل کتاب نه راځي نو الله غوښتل چې دا کتاب کې یو نقصان کمی پاتې نشي او مخلوق دپاره تر قیامته پورې لارښود جوړ شي رهنما جوړ شي نو دې کې ډېر حکمتونه او هغه حکمتونه یو دا دي قرآن کریم کې الله رب العزت دا خبره خپله کوي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده الله فرمایي کافرانو به دا اعتراض کاو چې دا پیغمبر چې ځان ته پیغمبر وایي نو د پخوانیو پیغمبرانو په شان پته دا قرآن یو ځل ولې نه دی راغلی الله رب العزت دغه جواب کوي وای دا بیل بیل مذکر راوړی کذالک لنثبت به فؤادک وای دا دې لپاره بیل بیل لګلې چې دې باندې ستاسو زړه مضبوط شي ځکه چې اوس موږ او تاسو دانن موږ او تاسو یو چې ټول قرآن نه ختمونه څومره بوج برا باندې وي خو ډېر بوج دی او کله لږ وایو نو دا مېش کې ختميږي او نیمه کې نو بیا بوج نه جوړیږي نو دې لپاره چې نبی رسول الله بوج جوړ نشي او نبی رسول الله زړه مضبوط وي نو یو فائدہ پکې دا وا نو دیو جن الله رب العزت په 30 کالو کې راولېږلو دویمه فائدہ ورتلناه ترتیلا قرآن کې الله وایي چې دا قرآن کریم دې لپاره په قرار راولېږلو چې ته خپ قرار ولولې قرار ولولې لکه اوس موږ تاسو د روزي ختم کو اکثر 30 کو ځکه بیل را پسی وي خو چې چېرته د کلونو خبره شي نو په قرار وایو نو دې لپاره الله په بیل راونه لګلو چې بو جوړ شي دریمه خبر الله رب العزت کوي ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الله فرمایي دوی راتک نه کې تا په یو مسوال باندې مگر موږ دغه جواب را لېږو کچې ته قرآن کریم په یو ځای راغلی وای نو سوال جواب پکې نه کېدلو دروي شکارو کې چراغ سوال جواب کافرانو به پښتنه وکړه او الله تعالی په قرآن کې دغه جواب را ولېږلو نو دا سوال جواب سلسله پکې جوړه شوله د خلکو مشکل پکې حل شو او کټول قرآن کریم په یو ځای راغلی بیا خو سوال جواب نه کېدل نو غرض دا چې څو فائدې وي پکې یو دا چې تثبت د نبی اسلام د زړه مضبوطوالی دویم دا چې ترتیل په قرار لوستل پیدا پکې وا او دریم دا چې د هر سوال جواب پکې و او څلورم دا چې د هر مسلې تفسیر او وضاحت پکې راتللو خبیا قرآن کریم کې آیاتونه په 2 قسم دي ځینې آیاتونه داسې دي چې هغه شان نزول لري شان نزول معنی چې په کوم واقعه کې نازل شوی دی او ځینې آیاتونه داسې شان نزول نه لري نو چې کوم آیاتونه شان نزول لري هغه به ان شاء الله بیانوو خو دا غیر مطلب نه دی چې په کومه کیسه کې نازل شوی هغه پورې تړاو لري نه هغه کوم نازل شوی دی موږ تر قیامت پورې ټول انسانانو سره تړاو لري ټول به عمل کوو بل مسله چې موږ تاسو دا کتاب قرآن کریم باندې ایمان لرو په دا په دې خاطر لرو چې دا دې کې غلطي نشته دې کې چاګوتې نه دی واري دې کې بدلون نه راغلی وجه شیوا وې ځکه چې دې خبره ته الله قرآن کې اشاره کړې ده الله رب العزت فرمایي وې دا کتاب د ملائکه راوړي زی قوت عند العرش المکین د قوت خاوند ملائکه راوړي دي چې د چا سره دا شک را پیدا نشي چې کې دې شي جبرئیل نه چا کو زور اخیستې وي چې خبرې په لیکلې وي نو هغه د ملائکه چا زور پې نه رسیږي نو د الله طرف نه خبرې راوړلې شوې دي په مضبوط سند را رسیدلي رسول الله سلام ته به نبی له سلام دا کار کړی دی
چې موږ د پاره چې امت ته کتاب سلامت ورسیږي هغه دوه کار کول په خپل زمانہ کې یو دا چې څومره قرآن براتللو نبی علیہ السلام په خپل شاګردانو په یاد وسه کولو او دویم دا چې لیکلو وي الحمدلله دا کتاب چې موږ ته نبی علیہ السلام را رسیدلې دی په لیکلي ډول عمر رسیدلې او په یاد کړي ډول عمر رسیدلې دی د نبی علیہ السلام د زمانه نه واخله تر نن زمانه پورې چې دا حفظ او د قاری صاحبانو کوم سلسله شروع ده اوسم دا اما سلسله ده کتاب نه زده کې ډایرکټ د استاد نه زده کې نو د دې حفاظت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه طریقې امت لپاره کړی دي لیکلو بیره طریقه وا د لوستلو بیره طریقه وا او خپل نبی علیہ السلام هم ډیر زیات احتیاط کا کوشش وکاو هر کال به په رمضان کې بیل ختم کاو او په کوم کال باندې چې نبی علیہ السلام وفات کېدلو نو په هغه کال باندې دوه ځله ختم وکړو او ختم هم داسې نو دورو جبرئیل علیہ السلام براتلو جبرئیل علیہ السلام ته نبی علیہ السلام قران کریم بیا به اورولو نو چې ټول به ورته اورولو دا غي نه پس بیا نبی علیہ السلام زده کړو نبی علیہ السلام په زمانه کې صحابه کرام قرآن په یاد وسه کړو څومره صحابه خلفای راشدین ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان علی رضی الله عنهم دیم قران کریم په هغه وخت په یاد وسه او سعد رضی الله عنه او طلحه رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حذیفه رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه دوی قران کریم په هغه وخت ذکرېو دویم دا دوی په یاد وسه او دویم طرف ته لیکلو سلسله د لیکلو سلسله چې وا زید بن ثابت رضی الله عنه چې د نبی اسلام هغه لیکلو ځکه نبی اسلام په خپل خط باندې نه پوهیدلو او دا په خط باندې نه پوهیدل د نبی اسلام دا کمالو موږ تاسو کې دا نقصان دی په کې دا څو کمال دا څنګه هغه کې دا څه کمالو کچې ته نبی اسلام خط لیکلای شوی مخکې نه باسواده وای خلکو به ویلي تعلیم یافته سره د شی به ذکرې چانه بس دی باندې دا اوس پیغمبر نه دی خو دروغ د ځان شي جوړ کړی رسول الله نو سره دې نه چاغه تعلیم نه وکړی د چانه هیڅ تعلیم نه وکړی او داسې عجیب کتاب د خدای نه جاری شو نو دا هغه کمال وو لیکن موږ تاسو امت کې تعلیم کمال دی چې تعلیم زده کو نو نبی علیہ السلام خپل لیکل نشي کولای نو دیو جنا زید بن ثابت رضی الله عنه ورته لیکل کول ابی بن کعب رضی الله عنه ورته لیکل کول زبیر بن عوام بکول معاویه رضی الله عنه بکول او مغیره بن شعبہ رضی الله عنه خالد بن ولید دا نبی علیہ السلام دوه کاتبان دی به وحی لیکلا او دارنګ دا عمر فاروق ته هم لیکل کول خلفای راشدین هم لیکل کول خو هغه زمانو کې ګور د یاد ولري چې دا و چې زموږ سره مخ ته کوم قرآنی کریمونه پراته دي دا وخت کې نو ځکه هغه زمانو کې کاغذ دومره نو دومره دنیا طرف پرمختګ نه کړي نو په هغه زمانو کې قرآن په چی لیکل کېدلو نو قرآنی کریم په بیلو بیلو شنو لیکل شوی هغه وخت قرآنی کریم په کاغذ لیکل شوی کاغذونه خو ډیر کم او په اډو کې لیکل شوی او د کجورو په پوسټو کې لیکل شوی او په څرمنو لیکل شوی هغه به چې مثال کوم شاګرد به نبی علیہ السلام چې زکه ذات به ویلي کړو نو هغه سره چیر شوی کو څرمن بوا که پوسټه کې به قبل شي پاګې به ویلي کړو خدای نبی علیہ السلام په زمانه کې قرآن کریم لیکل موجود ځکه نو چې پورا شوی نه وکړه قرآن کریم خو پورا نه راتللو سلسله شروع وده وه راتله کله چې نبی اسلام وفات شو وه پورا شو علما وایي دې کې عجیب او نقطه لري عجیب د حکمت خبره ده هغه داسې چې نبی اسلام به همیشه سوال کوي چې الله ماته شهادت مر نصیب کړي الله ماته شهادت مر نصیب اللهم ارزقني شهادت او یو حدیث کې راځي چې نبی اسلام فرمایي چې زه دا غواړم چې یو ځل الله پر کې وجل شم بیا ژوند شم بیا وجل شم بیا ژوند شم بیا وجل شم نو علما وایي چې خچ دا د پیغمبر ارمان هم دی چې زه داسې شهید شوی وای نو بیا ولې شهید نشو دا ارمان الله ولې پوره نه کړو نبی اسلام شهید شوی دی په ظاهر شهید شوی دی خدای ظاهري شهادت مراد دی ظاهري شهادت چې دا ولې ونه شو نو علما وایي دې کې حکمت وو دې کې څه حکمت هغه حکمت پکې داو چې کچېرته نبی اسلام د کافرو د لاسه شهید شوی په توره باندې نو بیا خلکو دین کې شک پاتې کېدلو څنګه بیا به خلکو داسې ویل چې پیغمبر دې ظالمانو رانه شهید که شهید کړي نه وي نو وحی به راغلی اوس خو پیغمبر سره په خپل خلکو ته وایي وفات کېږم ما مرګ نږدې دی نو خلکو ته معلومه شو چې نور وحی نه راځي نو دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عادي مرګ باندې وفات شو او قرآن کریم چې وو هغه موږ تاسو ته په دوه سلسلو باندې د لیکلو سلسله بیلوا او د لوستلو سلسله بیلوا د دې لپاره چې قسم غلطي پکې پاتې نشي نو قرآن کریم نبی علیہ السلام شاګردانو ته پرېښود خدای هغه زمانه کې چې ما تاسو لویل چې کتاب شکل کې نو او د سې لیکل نو چې یو کس سره لګ یو سره لګ بل سره بیا چې کله ابوبکر صدیق رحمه خلیفہ شو هغه بیا دا قرباني ورکړه چې هغه زید بن ثابت رحمه ته حکم وکړ چې ته دا قرآن کریم چې د څومره خلکو سره دا ټول کا یو ځای دا لیکل هغه اول کې وای ودا کار مانو شو کولای ما چې نبی رسول الله یو کار نه کړی څنګه وکما خو ابوبکر صدیق صاحب او عمر فاروق صاحب راته وی دي کې خیر دی وای بیا ما قرآن کریم راټول کو علی کلی ډول باندې راټول کو خو د کتاب شکل کې نو صرف محفوظ مکړو بیا ما وسی وو د عمر فاروق صاحب زمانن تیر شو اسلام الحمدلله ډیره پر ترقی وکړه ډیره دنیا ته ورسېدل ډیر ملکونه مسلمانان شو خو قرآن کریم کتاب شکل کې نو بیا نو چې د عثمان صاحب زمانہ را ورسېدل زمونږ اوسه د افغانستان شمال طرف ته آذربایجان او ارمنستان یو دوه هیوادونه دي دلته صحابه راغلي جهاد لپاره نو لږ اختلاف پیدا شو اختلاف داسې پیدا شو چې زنو خلکو تلاوت په وجه باک او زنو بل
لکه موږ تاسو پښتو کې وريجي څوک وایي څوک وريجي وایي څوک جلې وایي څوک جلکې وایي څوک جنې وایي پښتو یو ده خو مختلف قسم الفاظ دي نو دغه رنګه عربی کې هم د سیلګ اختلاف پیدا شو چا چې قران کې د سره راغلی او چا چې د سره راغلی اختلاف شو نو چې کله د اختلاف پیدا شو نو عبد الله ابن عمر تر هجبر ته مدینه منوره ته اسلام مرکز ته لاړلو نو آلته عثمان تر هته دا خبره وکړه او امیر المؤمنین د دې خبره غم وکړه او دا اختلاف ختم کا او که ختم نه کی دینه ولې فتنه جوړ شي نو عثمان تر هم دا سی وکړل او صحابه را جمع کړل یو کمیټي جوړ کړه څلور کسیزه کمیټي جوړ کړه او هغه کې درې کسان چې قریش مقرر کړل او یو کس زید بن ثابت رحمه د مکی مدینه منوره یو دوی ته ویل چې تاسو قران کریم د کتاب په شکل کې ولیکئ خدا تحقیق ورته وکړو چې کوم لفظ کې چې تاسو اختلاف راتللو نو هغه لفظ چې دی بیا د قریش په جواب ولیکئ قریش په جواب باندې وځکه چې اصل کې قران هغه قریشو کې دی نبی صلی الله علیه وسلم نو پغې ولیکئ نو بیا د عثمان تر په زمانه خلافت کې قران کریم د کتاب په شکل کې ولیکل شو خڅنګ ولیکل شو نو اول سورته فاتحه ولیکل شو الحمدلله رب العالمین او اخر کې سورته ناس ولیکل شو دا ګور نبی صلی الله علیه وسلم کې د سينو الته موږ وی چې اول سورته چې اقرا بسم الله الرحمن الرحیم راغله اخرنه سورته اذا جاء نصر الله راغله خود دلته وخت تغییر خورله حالات ضرورتونه بدل شي وختونه جدا وي نو اوله وختونه دا و چې سورته فاتحه زموږ د دین سورته ته د مانزه سورته ته نو ډیر اول کې راوړله چې درچا ضرورت دی او به سورته بقره کې داغه وضاحت ته د دې سورته نو ځکه اور بسرا وړه په دې ترتیب بیا قران کریم ولیکل شو بیا عثمان تر هو تقریبا 9 نسخه قران کریم ولیکلو هغه کې چاپ مامنو په لیکلو باندې نو 9 نسخه قران کریم ولیکلو ځنو کې اترازي بیا دا قران کریم چې د نور خلکو سره کوم صحابه سره هغه ټول راوختلو هغه ټول ختم کړو ورې چې اختلاف جوړ نشي عام دا یو قسم قران کریم لولي خارون ته ولېګلو لکه مکه ته او مدینه ته او بصره ته او کوفه ته د خارون ته ولېګلو چې بس یې قران کریم نه استفاده کوي نو دا غیر پس بیا قران کریم لیکلي شکل کې خلکو ته مخ ته راغی نو دا غیر پس بیا اوس علما وایي چې دغه ترتیب چې عثمان ترهو کړی دی ټول صحابه په اتفاق کړی دی نو دغه ترتیب ضروری دی دې ترتیب نه څوک مخالفت نه کوي قصدن که غلطی کې وشي پروا نه کوي هو قصدن به نه څوک مخالفت نه کوي ځکه د صحابه اجماع پر راغلی مطلب څنګه دی لکه مطلب دا دی چې موږ تاسو چې کوم صورت کوم سری کې شو هغه سی وایو لکه مثال به تور باندې علم تر کیف صورت مخکې دی لافی قریش نور پسې دی موږ به سینې کو چول لافی قریش نو بیا ور پسې علم تر کیف د سی باندې کو قصدن که په یره وشو پروا نه کوي ځکه د صحابه مخالفت دی او د صحابه مخالفت کول پکار نه دي تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب اوس قران کریم خو الحمدلله تر دې پورې دومره پوه شو چې موږ تاسو ته خو په مکمل سند سره رسیدلې دي او په تواتر سره رسیدلې تواتر دی ته وایي چې مسلمان خو پرې دا چې کافر په غیر اعتراض نشي کولای چې دا دروغ دي ځکه عقل نه مني یو خبره داسې ده چې دومره لکونو خلک یې کوي چې پاغه د دروغ امکان نه لري لکه مثال به تور باندې موږ تاسو دیناس خلکو کې چې امریکا نه لیدلې خو موږ وایو چې امریکا شته دی دا ولي وایو چې شته موږ لیدل نه ده ځکه دا بشمار خلکو موږ اوریدلې دي او دومره خلک دروغ نشي ویلای امدغه رنګ قران کریم چې دی قران کریم د بشمار خلکو نه د نبی رسول الله رسول تر نن زمانه پورې نو دی وجه نه دا متواتر دی دغه شک او شوبه پاتې او اوس هم د دنیا په ډیر طریقې افتمل کې چې د سیمه مشهور خاري الته چې قران کریم راوخلې او قسم اوس د افغانستان په غره کې په وړو کې کور کې قران کریم راوخلې دوړ وي شي نو متواتر را رسیدلې کتاب دی او هیڅ قسم شک او شوبه پکې نشته او الله رب العزت حفاظت کړي لري او داغه زمانه نه واخله تر دې زمانه پورې چا پکې یو خط بدل کړي نه دی اوس نو موږ تاسو ته زموږ سره پاتې ده موږ ته دا پاتې ده چې موږ اوس په قران باندې ځان پوي کو چې دومره رحم الله کړی دی چې موږ تاسو ته په سي سند سره قران رسیدلې دی انو اوس موږ ته زموږ دا چې موږ یې څوک د دې معنی مطلب او معنا باندې ځان پوي نو د قران کریم تفسیر چې دی علما وایي چې تقریبا په شپږو طریقو سره تفسیر دی شپږو طریقو سره اول تفسیر القرآن بالقرآن د قران کریم تفسیر په تفسیر سره قران سره څه مطلب لکه یو خبره ده قران کریم کې یو صورت کې لنډه غوند راغلی ده بل صورت کې دغه پوره تفسیر کړي دا دغه تفسیر شو را به ان شاء الله زینو کې د ابراهیم علیه السلام واقعا لنډه راغلی بل ځکه وګدا د موسی علیه السلام واقعا ځکه لنډه بل ځکه وګدا نو د تفسیر القرآن بالقرآن وایي دا د ټولو اعلی او چت تفسیر دی دویم قسم تفسیر د قرآن بالاحاديث دی چې یو خبره قران کریم کې راغلی ده خو پوره وضاحت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه وضاحت کړی دی نبی له سلام به دغه وضاحت کړی دا دویم نمبر کې دویمه درجه ده
او زمونږ اوسو د حدیثو په کتابونو کې په بخاری کې په مسلم کې په ترمذی کې د ټولو کې کتاب تفسیر په نوم باندې کتابونه شته هغه کې دا وضاحتونه دي دریم تفسیر د قران کریم دی بیا اقوال صحابه چې صحابه د قران کریم کوم تفسیر کړي دا غوړه تفسیر دی مقصد دا دی چې عبد الله ابن مسعود ته عبد الله ابن عباس ته هو یا ځنه د نور صحابه کرام دي هغه چې دي نو هغه تفسیر کړي دی هغه تفسیر کې کوم غلطی را غلط مثال څو غلط شي هغه خو نه کړي دا ورته صلاح کړي دی بس خپل تفسیر دی او څلورم قسم تفسیر چې دی هغه تفسیر بیا اقوال تابعین دی څنګه یعنی مطلب دا دی چې اول خو قرآن کې خبره وا وضاحت خو مغت کافی دی کنه حدیث کې کافی دی کنه صحابه کول کدی کې مې وشي وضاحت نه نو بیا د تابعین خبرې ته ګوري چې هغه څنګه تفسیر کړي دی نو تابعین چې دی هغه چې بیا د صحابه د شاګردې پرانا کې د قران کریم کو تفسیر کړي اماغه صحیح دی نو پنځم قسم تفسیر چې دی هغه بیا کډیو کې نو بیا لغت عرب چې څوک په عربی ژبه پوهیږي دا قران عربي دی چې عربي باندې ماهر پوهیږي چې هغه کوم تفسیر کړي هغه صحیح دی او شپږم قسم چې دی هغه قران کریم تفسیر دی په تدبر او استنباط سره چې موږ تاسو سوچ فکر پکې وکړو چې دې دا مطلب دی ګوره مسله دا د چرته د قران کریم ځان معنی نشي کولای لکه مثال په تور ما یو څوک د عربي کورسونه وایي عربي کورسونه وایي خاطر قران کریم ترجمه نشي کولای ځکه چې دې لپاره علم ضرورت دی او علم هغه سره نوي قران کریم کې چې دی نو دو قسمه واقعات راغلي دي د پوخانه خلکو لکه د يهودو نصاراو بني اسرائيلو هغه اسرائيليات وای دغه اسرائيليات چې د پوخانه قومونو کومه کیسه زمون په دین کې راغلي او منو کو بینمن نو علماء وی چې هغه درې قسم دي د اسرائيليات روایتونه په درې قسم دي یو هغه دي چې هغه زمون د دین سره بالکل موافق دي یعنی پوخا زمانو کې پوخانه دینونو کې اوقات شوه زمون قران یا حدیث کې دغه ثبوت دی دغه باندې په موږ باندې فرض دي ځکه هغه زمون د دین یو برخه ده دویم قسم هغه روایتونه دي د يهودو نصاراونه چې هغه زمون دین سره مخالف دي په ټکر کې دي هغه به موږ نه منو په دې اتفاق دی دریم قسم هغه روایتونه دي چې د پوخانه قومونو نه راغلي دي خو زمون دین کې نه دغه سره مخالفت شته موافقت شته نو په دې باره کې چې دی بیا علما وایي چې د مثال په ډول بیانول شي خو عام بیانول د دې په کار نه دي چې په هغه باندې اعتبار نه دی پکاره پوخانه قومونو باندې قران کریم د تفسیر او ترجمه په لحاظ سره علما په سرور برخو تقسیم کړي ټول قران په سرور برخو تقسیم دی اوله برخه د دې سورته فاتحه الحمدلله رب العالمین شروع تر سورته انعام پورې سورته انعام هم سپاره کې ده سورته انعام په سر کې الحمدلله ده په دې اوله برخه کې دا خبره بیانېږي چې خالق د ټولو مخلوقات الله دی دا څومره سورتونه چې دې برخه کې راغلي دي کې دا خبره ده چې د ټولو شیانو پیدا کوونکی او خالق څوک دی الله دی دویمه برخه د سورته انعام نه شروع کیږي تر سورته کهف 15 سپاره پورې دې کې بیا دیمه مسله دا بیانېږي چې رب او پالون کې د هر شي مال دی چې پیدا کړی دي نو پالنه هم الله کوي دریمه برخه بیا د سورته کهف نه بیانېږي تر سورته سبا پورې او په دې کې دا خبره بیانېږي چې رحم کوونکې په ټولو مخلوقات باندې الله دی او څلورمه برخه بیا د سورته سبا نه بیانېږي تر اخره پورې او په دې کې چې دی بیا نفع د شفاعت قهری دا هغه دا مطلب چې الله نه هیڅ په زور څوک نشي خلاصولای بخانه خلکو به ویل دا زموږ بوتان دومره زور اور دي چې دا مونږ الله نه په زور خلاصي الله ته وایي دا زما سره دی پرې دا قران کریم کې الله دا خبره ثابته چې نه نشته الله باندې دي چې زور او خاطر نه چلیږي الله تعالی خپل چاته او مقام ورکی او خپل چاته اجازه ورکی الا باذنه پروانه کله که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ان شاء الله د شفاعت مقام ورکی نور علماء او انبیاء او خوص دا قران کریم تعریف چې قران کریم کوم کتاب دی نو وی قران کریم هو کلام الله المنزل علی الرسول و دا د الله خبرې دي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلي دي او المکتوب فی المصاحف په پاڼو کې لیکل شوی دی المنقول عنه نقلا متواترا د نبی علیہ السلام نه په مضبوط سند سره متنقل شوی دی او بلا شبهه او هیڅ قسم شک او شبهه په قران کریم کې نشته دی او المتعبد بتلاوته او دا د کتاب دی چې د تلاوت کول عبادت دی او المبدوء بسوره الفاتحه چې سورته فاتحه نه شروع شوه د المختوم بسوره الناس او سورته اخلاص باندې ختم شوه دا د قران کریم تعریف دی خا تفسیر د فسر نه خستل شوی دی او فسر وضاحت ته ویل کیږي موږ تاسو تفسیر شروع کوو او تفسیر چې دی و په اصطلاح کې علم يعرف به فهم کتاب الله المنزل و تفسیر دی ته چې په دې سره سره پیژني پویا د الله د کتاب هغه کتاب چې الله را لګلې دی علی نبی محمد صلی الله علیه وسلم په خپل پیغمبر باندې محمد صلی الله علیه وسلم دی او بیان معانیه او چې بیان د معنی په کې تفسیر کې او استخراج احکامه او حکمه او چې سره د قران کریم احکام پیژني او د قران کریم حکمتونه پویا پیژني دا تفسیر مقصد دی ها تفسیرونه مختلف تفسیرونه دي خو د قران کریم یو غټ کمال دا دی
چې د کومې زمانه نه قران کریم راغلی دی تقریبا 1.5 زر کال تیرې پوره کی دا غي زمانونو را پدې خو عالمان لګيږي د قران کریم تفسیرونه لیکي خو څه پر لا پوره شوی نه په هندستان کې عالم تیر شو هندستان کې اگر چې عربیم نه دی هغه یو عجیب کمال کړی دی د قران کریم تفسیر لیکل سل جلدونو کې د قران کریم تفسیر لیکل دی او بیا هغه دا کمال کړی دی چې هغه سل جلدونو کې تفسیر غیر منطوق لیکل دی غیر منطوق دا مطلب چې په داسې الفاظ لیکل دي چې ټکي نه لري لکه اوس بي ټکي لري تی ټکي لري سی ټکي لري نه داسې الفاظ نه په داسې الفاظو دا تفسیر جوړ کړی دی چې ټکی والا ټکی پکې نشته هغه ته غیر منطوق وایي دا یو لوی کمال دی چې نشي کولای ته یو خبر لیکه چې مخامخه د ټکو والا لفظ راځي او هغه بغیر دینه جوړ کړی دی بیا علماء په دې باندې مختلف قسم خواري کړی دي ځینې خلکو د احکام برخه ته نرستلې ده لکه امام قرطبي رحمت الله علیه ول تفسیر دی هغه چې په دې باندې خواري کړی چې قران کریم له څومره حکمونه راوځي غیر استلې ځینې خلکو بیا پکې د بلاغت او فصاحت چې دي کې څومره خوږواله دی په عربي ژبه کې څومره لوړ کمال لري چاغه طرف توجه کړی دا چا یو طرف چا بل طرف او دا د علم یو لوی دریاب دی خلک تنا فائدہ اخري خلاصه پرې دی کې علم ختم شوی نه دی نو مشهور تفسیرونه چې دي هغه تفسیر ابن جریر الطبری نومیږي تفسیر ابن کثیر نومیږي تفسیر قرطبی نومیږي او تفسیر کبیر د امام رازی صاحب او البحر المحیط او احکام القرآن د جساس او دوری منصور نومیږي روح المانی نومیږي مظهری نومیږي معارف القرآن او دا سنور تفسیرونه دي دا د قران کریم تفسیرونه دي زموږ اوس پښتو کې مزه تفسیرونه شته په خانه زموږ اوس افغانستان کې مشهور تفسیر کابل دینه به خلکو استفاده کول اوس الحمدلله نورم شته نو دا قران کریم الله رب العزت په یو سلو 14 سورتونو کې راغلی یو سلو 14 سورتونه دي او ورسته زمانو کې بیا خلکو د سانتیا د پاره دیش سپاره ترتیب ورکړی دی او دا غرنګ 1540 رکوګانی لري قران کریم 1540 رکوګانی لري خو قران کریم کې چې کوم مسائل بیانېږي دا کې دي بار کې څو غټ مسائل پکې بیانېږي اول توحید د الله رب العزت یواله ځکه د پوخا زمانو نه په دنیا کې چې دا کشمکش روان دي مقابله روان په دې خبره باندې عیسایان وي درې خدایان دي يهوديان ډیر مني هندوان ډیر مني خو موږ تاسو چې الله یو دی نو یو پکې د الله توحید خبره ده دا پکې ډیره زیاته کیږي دویم رسالت د جناب رسول الله سلام د پیغمبري ثبوت دی چې دا د الله رښتینی پیغمبر دی اوس ډیر خلک دا شته لکه دا سیکان تاسو یو ګوري ګیره به پرې پګړې به موالي وي او ما ته خپل یو سیکر سره خبرې وکولې هغه چې موږ الله مونږ پیغمبر مونږ هر څه مونږ وې تاسو پیغمبر مونږ چې دا پیغمبر دی خو دومره خبره ده چې موږ خپل پیغمبر راغلی موږ نه زمونږ د رسول الله سلام نه رسول پیغمبر نه راځي خاتم النبیین دی او کته دا کې دلري نو هغه به څه دی کافر درېمه خبره صداقت الکتاب دی قران کریم کې به د زیات ځکه دا راځي چې قران کریم رښتینی کتاب دی دروغجن نه دی او څلورمه خبره بعث بعد الموت دی چې د مرګ نه پس ژوندۍ قیامت حق دی ډیر درې سپاری د اخرانه درې سپاری ټول په دې خبره باندې بیان دی او پنځمه خبره پکې دعوت او جهاد دی چې دا دین به خلکو ته دعوت ورکړي او که څوک د دعوت مخه نسی مخه ډب کوي نو بیا به jihad کوي او شپږمه خبره انفاق فی سبیل الله دی چې په دې دین باندې به مالم لګي دا نه چې د دین په نوم خلکو نه اخلي نه بلکې په دین باندې خپل مال ورلګي خپل ځان به لګي نو بیا به ان شاء الله ستاسو دین مضبوطیږي او چې ستاسو دین مضبوط شو نو تاسو الله رب العزت بیا عزت ترکي بیا علماء توحید به په درې قسمه دی یو ته توحید ربوبیت وای چې پالون کې صرف یو الله دی دویم د توحید اسماء او صفات وای چې د الله تعالی نمونه او د الله صفاتونه حق وګڼو او دریم ته توحید د عبادت او طاعت وای چې عبادت و صرف او صرف دی الله کو او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مشرکانو نو تقریبا څلور قسمه وو یو مشرکین بالجن چې پیران د الله سره شریکان جوړول و چپ چپ خبره وکړه پیران به واوري د شډارې د لګه خدای نه څوک داري دویم قسم مشرکین بالملائکه او ملائکه د الله لورانه غړلې علیه بالله او څلورم قسم مشرکین بل عباد الصالحین نیکان بندگان هغه به د الله لکه دغه بوتانی جوړ کړیو او بوتانو ته عبادت کاو او څلورم قسم چې مشرکین بالکواکب د ستوري عبادت کوونکیو چې ستوري به کارساز غړل نو قران کریم خو مخکې موږ ویل چې ډیر لوی کتاب دی او ډیر وخت ضرورت لري خو د وخت تقاضا مطابق اوس به خیر ان شاء الله خپل ترجمه شروع کو تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب الحمدلله رب العالمین دا سورت فاتحه وای دا د اسمان نه 5 نمبر نازل شوی دی او په ترتیب نزولی کې دا 5 نمبر سورت دی په دې سورت کې د دې سورت ډیر فضایل دي یو فضیلت دې سورت دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما ته سورۃ فاتحه الله د سورت راکړې دی چې دې په شان سورت نه په تورات کې چت راغلی نه په انجیل کې راغلی نه په زبور کې راغلی او نه خپل په قرآن کې دې په شان د بل سورت شته دومره د کمال ډک سورت دی او
دې صورت کې الله رب العزت شفا یې خدا شفا. حدیث پاک کې راځي د ابو سعید خدری ترونه روایت دی. هغه وی ابو سعید خدری سي وي موږ نبی اسلام یو طرف ته ولېګلو مجاهدین دا سره ودلو یو ځای ته چلالو په یو کوم باندې د رش د شپې اطراف ولته هوټل موټل نو په زمانو کې وګیو و یا کوم ولا نه ډوډۍ ملمستیا وختره هغه زموږ ملمستیا ونه کړله چې وای نه کړله و خدای کول چې هغه کې د شپې د قوم سردار لړم وچی چلو چلاله موچی چلو نو یا مارو چلو نو هغه ډیر ورخته و خلک هر قسم دوايان علاج وکړو کار نه کېدل چې نه کېدلو بل اخره هغه مجبور شو مونږ تراغله مونږ ته چور ورځ مونږ د قوم سردار لړم چې چلے دی او مونږ ډیر علاجونه وکړل ډیر کوشش مو وکړ خو نه جوړیږي که تاسو سره کوم دم دوي وي موږ ورته چې موږ سره دم شتا خو موږ په تاسو دم ناچو هغه ولی موږ ورته تاسو دومره به خوان داخله کې چې موږ بیګا تاسو ملمانه وو ملمسیا ورانه کړه وې هغه سوال زاره شروع کړل موږ ول خاصي شو دم دروانه اچو خو یو شرط دی ا شرط دا دی چې کچیر تاسو مریض خوشو نو موږ ته به دیش کیا یو کې دیش غری بل کې شل میږي برات کوي شل دیش میږي روزي برات کوي وې هغه سره دا و منله ابو سعید خدری و زلال علما او په دې صورت باندې الحمدلله ور دوالین پوری په دې صورت مدام ک الله جوړ کړو تا ګورا قیمتي صورت خو یقین غواړي لکه مقصد دا دی چې موږ تاسو الحمدلله خزونه ورته داس نه نو کچې ته ضرورت چې په دې باندې خپل بچیان دمو خپل مریضان پیدا مو ان شاء الله به جوړي دې کې شک او شوبه نه د پکار او چې څومره دم پکې او مغوره د باور پخې الله تعالی ډېر کارم پکې نو د شفا والا صورت ته دې صورت د صورت شفا موي او بل په دې صورت کې چې دی د الله تعالی د ټولو لوی حمد او ثنا بیان شوی الحمدلله رب العالمین د الله تعالی ثنا صفت پکې دی د دې صورت اصلي دعوا چې دا هغه الحمدلله دا د الله ثنا صفت کول او خلاصه د دې صورت دا چې دا صورت درې برخې لري او درې خبرې دي پکې اوله خبره الحمدلله رب العالمین د الله یواله بینه دویمه خبره عقلی دلیلونه الله بینه څنګه الله د ثنا صفت لایق ولې دی و ذکر رب العالمین کړه مخلوق قانون کې دی او رحمان او رحیم دی مالک یوم الدین دی چې دومره صفاتونه چا کی وی نو په کار چې دغه څه شي صفات نو یې صفاتونه لایق دي ذکر دلایل عقلی او د دریمه خبره چې دغه تعلیم د دعا دی څنګه چې د الله نه دعا غواړي څنګه به غواړي بندنه هم دا طریقه د الله نه چې اول به دغه سری صفت کوي لکه اوس یو چانه چې غواړي هغه ته صفاتو کې چې راته ماشاءالله خسړې سخی ډېر کومکونه دخل کو سره کړی موږ سره کومه کوکا نو امدغه اول به د الله صفاتونه کوي او هغه نه رسته بیا ورته چې اهدنا الصراط المستقیم اول دا مخکې ټول صفاتونه دی الله نو اول به د الله صفاتونه کې دغه نه پس بیا ته سوالو کې چې الله متصم لاره وخه نو د دعا طریقه مت الله تعالی خي او په اخر کې بیان د دریو ډلو دی یو هغه ډله انعام تعالیهم چې الله په نعمتونو کړی مسلمانان نیکان بندگان دویم ډله غیر المغضوب علیهم هغه خلک چې الله په غضب کړی يهود او نصارا او درې ډله ولد دوالین گمراهان نصارا دي نو اخر کې الله درې قسم خلک باندې کړی مؤمنان يهوديان او نصرانيان نو د مؤمنانو صفت کړي او دینونو دوړو لای موږ تاسو ته پناه غوښتلو حکم کړی دی خا د دې صورت ډیر نمونه دي او علما وایي چې د شي نمونه زیات وي هغه به کمالونه زیات وي لکه د مثال په تور باندې وسړی دی خلک ورته ډاکټر صاحب هم وایي خلک ورته حاجی صاحب هم وایي خلک ورته قاری صاحب هم وایي نو دا ځکه ورته وایي چې به تاسو صفاتونه وی کنه که سړی څوک ډاکټر نه وي څوک ورته ډاکټر نه وایي که سړی قاری نه وي څوک ورته قاری نه وایي نو ویلا قسم چې دې صورت نمونه زیات دي امدمره په دې صورت کې کمالونه زیات دي نو دې صورت نمونه کې یو صورت چې د صورت فاتحه ده فاتحه شروع ته وایي نو دا قران کریم شروع دم دینه شوی دا او موږ تاسو مانځ کې شروع دم دینه کیږي امه کې چې موږ تاسو خو سنا د سبحانك اللهم نو موږ د دینه شروع کیږي قران د دینه شروع شوی رزق ورته سورۃ فاتحه وایي دیم دې ته سورۃ حمد وایي حمد د الله تعالی صفات پکې لري دریم دې ته سورۃ الصلات د مانځ سورۃ هم وایي څلورم دې ته سورۃ شفاء مخکې مویل چې شفاء ده پکې او دارنګ دې ته سورۃ رقیہ د دم سورۃ هم وایي او دارنګ دې سورۃ کنز خزانه وایي د ټول قران کریم خزانه علم پکې پراته ده او دې سورۃ سبع المثانی وایي وو آیتونه چې بیا تکراریږي او دارنګ دې سورۃ قران عظیم هم وایي دې سورۃ اساس القرآن هم وایي دې سورۃ تعلیم المسأله هم وایي د مسلې او د دعا خوختلو چاله موږ تاسو ته پکې راخی خنګوري الحمدلله رب العالمین اول دلته موږ تاسو چې قران کریم وایو نو اول اعوذ بالله وایو دا اعوذ بالله څه حکم لري نو دا د زموږ تاسو د امام صاحب او د امام شافعي صاحب په نسبت سنت ده او امام مالک صاحب هغه موجي سنت ته خو په مانځ کې بیا هغه اختلاف لري مانځ کې هغه وایي د قرات مخکې سنت نه ده او موږ تاسو وایو لا اله الا الله نورسته او عام حالاتو کې چې قران کریم تلاوت کوي نو په اول ځل کې اعوذ بالله والسنت ځکه قران کریم کې الله فرمایي واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله کله چې قران وایي اعوذ بالله وایا او زموږ استادانو ته دا خودل پکاري چې شاګرد کله تلاوت کوي چې اول اعوذ بالله او اعوذ بالله وایا
خو ګور دا اعوذ بالله د قران کریم خصوصیت دی بلکې نور کتابونه چې وایي هغه اعوذ بالله نشته کې صرف بسم الله ده نور کتابونه ته بسم الله ویل پکاري اعوذ بالله د قران کریم خصوصیت دی ویل پکاري بیا ورپسې اعوذ بالله پسې موږ تاسو معلومه ده چې بیا موږ تاسو بسم الله وایو نو بسم الله چې دا نو هغه هر وخت تلاوت لپاره ضروری ده لکه موږ تاسو کله تلاوت کوو نو مقصد کو صورت بل شروع کی بسم الله پکې وسر کې لګلی وی کنه دا ضروری ده په مانځ کې موږ تاسو سنت وایو د ذکرات نمخ کې الحمدلله نمخ کې موږ تاسو بسم الله وایو دا بسم الله څنګه ده سنت ده او زموږ تاسو مذهب کې دا په پټه سنت ده امام شافعي صاحب وایي چې خارا خواغوی مستغیب عمل پری خیره خنو ګوره الحمدلله رب العالمین الله فرمایي ټول د خدای توب صفاتونه چې دی لله خاص الله لردیم علما په دې باندې پوښي الحمد معرفه دا ولله معرفه دا معرفه چې د معرفه سره یو ځای شي مبتدا خبر چې دواړه معرفه وي نو هغه نه خصوصیت معلومیږي نو معنی دا ده چې د صفاتونو لایق صرف یو الله دی ولې ځکه هغه د ټولو مخلوقات او خالق مالک او رازق دی دیو جن حدیث کې راغلي دي چې خپل د ځان صفت کول منه دي د ځان صفت باندې کوي او مخامخ هم د چا صفت نه کوي په شیشه صفت غوړه دی خو مخامخ د چا صفت کول یا د خپل ځان صفت کول دا کار نه دی بد کار دی الحمدلله ټول ثنا صفت خاص الله لره دی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی الله پالون کې د ټولو مخلوقات دی د میګی نه واخلا تر پیل او تر اوخه پورې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زر قسمه حیوانات الله پیدا کړی زر قسمه ترمذی کې حدیث دی وای په غزرو قسمونو کې شپږ سو قسمه په دریاب کې دي او 400 قسمه په وچه کې دي دا موږ ته چې وچه قسم مخلوقات ګورو دي نه دریاب کې ډیر دي او دې ټولو پالون کې څوک دی الله دی الحمد ټول ثنا صفت لله خاص الله لره دی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات دی عالم ما سوا الله د الله نه بغیر چې څوک دي ته ټول عالم وای الرحمن الله رب العزت عام مهربان دی او الرحیم خاص مهربان دی څه مطلب الرحمن الله عام مهربان دی یعنی په دې دنیا کې الله دوستانو ته روزي ورکړي دشمنانو ته ورکړي مسلمانانو ته ورکړي کافرانو ته ورکړي نو الرحمن عام مهربان دی دې دنیا کې چا باندې پابندي نه لګوري خو هغه دنیا کې چې الرحیم خاص مهربان دی علماء وی دا رحمان چې د الله تعالی صفت خاصه دی صفت خاصه دا مطلب چې دا صرف د الله پورې خاص دی بل چا باندې رحمان نوم نشي کې خدای او کې خدای دا ناروا دی دا نوم په چا باندې نګدي عبد الرحمن ویلې شي او لکه زموږ اوسو پښتو کې مشهور صوفي تیر شوی دی عبدالرحمن بابا دا غنوم عبدالرحمن دی هغه ته موږ عبدالرحمن وایل پکار دی ذکر رحمان صفت خاصه د الله رب العزت دی او دا رحمان لپاره چې د قران کریم کې تقریبا یو نوی ځله راغلی دی الرحمن عام مهربان دی الله رب العزت د مکی مشرکانو کافرانو رحمان نوم نه منلو حدیث کې راځي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمایي چې وای ما یو ځل د مکی یو مشرک سره تړون کاوه نو هغه لیکلو کې مې چې زمانو عبدالرحمن بن عوف ته هغه چې رحمان محمد موږ نه پیژنو ابو خانه نو ورته اتوایا زمانو ابو خانه عبد عمر ما ته چاغنو بلی کې موږ رحمان نه پیژنو دا هغه الله رحمان پر باندې نه پیژندلو الرحمن چې الله مهربان دی الرحیم چې الله خاص مهربان دی رحیم لفظ قرآن کریم کې تقریبا 90 ځله راغلی دی دا د الله صفت دی خدا کا بنده ته مو پروا نه کوي دا د نبی له سلام په صفاتونو کې راځي رحیم لفظ پروا نه کوي مالک یوم الدین الله بادشاہ د ورځې د قیامت ته اوس دلته یو سوال پیدا کیږي چې دلته چراغ لل چې الله د ورځې د قیامت بادشاہ دی نو اوس بادشاہ نه دی دنیا کې بادشاہ نه دی څو دنیا کې الله بادشاہ دی نو څنګه دلته الله وایي چې د قیامت پر ورځ بادشاہ دی دا غي جواب دو جوابونه علماء کړی دي یو جواب علماء دا کړی دی چې عدم ذکر نفي د غیر نه کوي یعنی مطلب دا دی چې الله ویل چې د قیامت پر ورځ الله بادشاہ دی خدای مطلب دنیا کې نه دی لکه موږ یو سړی ته وایو چې دا سره عالم دی دا مطلب چې بل عالم نه دی بلم دی کنه یو دویم مطلب دا دی چې دا خبر الله تعالی څخه کړی دا چې په دنیا کې موږ تاسو مجازي بادشاہ نه ګورو نور بادشاہان هم شته خو د قیامت پر ورځ باندې به نور بادشاہان به وینا صرف الله به ویني ځکه چې مالک یوم الدین مالک یوم الدین الله بادشاہ د ورځې د قیامت ته دا اوس ټول د الله صفاتونه او تر دې پورې موږ د الله صفاتونه وکړل اوس الله تخپل حاجت وړاندې کوو یا کنا عبدو یا الله مون خاص ته عبادت کوو پاروي کې یو قانون دی چې یو شی زه روسته وي ته رامخ کې کړه نه خاصواله پیدا کیږي عقیده دا چې تقدیم ما حق او تاخير او تخصیص پیدا کوي نو اصل کې دا چې نعبدو کوم مستا عبادت کوم خودی د پر چې خاصواله به کې راشي نو عقاب ضمیر د متصل نه منفصل ته واړو ایاک نعبدو یا الله خاص ته عبادت کوم و ایاک نستعين یا الله خاص ته مرستو کوم غواړو خاص ته عبادت کو خاصانه مرستو کوم غواړو نو و زموږ سوال چې دی سوال مدا دی چې اهدنا الصراط المستقيم یا الله خو موږ تسیدا او نه غلارام وای موږ په سیدا او نه غلار باندې روان کا
علماء دا داسې صورت ته چې دې کې تقریبا 5 قسم معرفتونه راغلي 5 قسم معرفتونه. اول قسم معرفت د ذات الله تعالی دی، الله نوم پکې راغلی دی. دویم قسم معرفت د صفات د الله تعالی دی، الله په صفاتونه پکې دي، رب العالمین او رحمان او رحیم او مالک یوم الدین دې صفاتونه دي. دریم قسم معرفت د حقوق د الله دی چې هغه ایاک نعبد د الله عبادت کول دي. او څلورم قسم پیژندل پکې د حسم لارې دي، معرفت طریق الموصول الیه الله ته رسیدو لاره. او پنځم قسم طریقه د پیژندل د خلکو چې د الله تابعدار دي. او دې کې 5 قسمه توحیدونه د الله تعالی بیان شوي دي. توحید د ذات الله تعالی، توحید ربوبیت بیان شوی دی، او توحید د اسماء او صفات د الله تعالی، او دارنګه توحید د الوهیت بیان شوی، توحید د حکم او تشریع بیان شوی دی. او دارنګه 15 نمونه د الله تعالی په کې راغلي. الله په کې د صورت کې راغلي، رب په کې راغلي، رحمان په کې راغلي، رحیم په کې راغلي، مالک په کې راغلي. دا د الله 15 صفاتونه په کې بیان شوي دي. او دغه رنګ د الله تعالی نور 15 صفاتونه په کې بیان شوي دي چې یو الله دی، بل معبود دی، بل مستعان دی، او بل هادي دی، او بل منعم دی، او بل قهار. هغه تصریف اشاری شوی دي. او 15 قسمه عبادتونه په کې بیان شوي دي. یو په کې بسم الله دا، بل په کې حمد الحمدلله دا، بل په کې تعبد عبادت دی، بل په کې استعانت مرسته کومک غوښتل دي، او بل په کې دعا د هدایت تا. دا ټول په دې صورت کې بیان شوي دي. نو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله خیمون تسیداونی غلارام صراط الذین، یا الله د هغه خلکو لار راته وخایا انعمت علیهم چې تا په غوی باندې انعام کړی دی. هغه څوک دي چې الله په نعمتونه کړی دي. خپل بل آیات کې راځي الله فرمایي الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والصالحین والشهداء وحسن اولئک رفیقا. الله فرمایي دا کسان چې دي هغه خلک دي چې الله په انعام کړی، پیغمبران دي، صدیقین دي، رښتینی خلک دي، صالحین دي او شهدا دي. نو یو صحابي وې نبی صلی الله علیه وسلم سره ډیره مینا و. یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوه و. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته د صفات الله ورکړی و چې څوک مخامخ ورغی ډارېدلو وو، او چې ور سره کېناستلې دومره خوږ مجلس چې به سړي زړه تل نه وختل تیرا چې تلار شي په پاتېدل ته نظر نه وختل. نو وې یو صحابي راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل لیدل و، نو بیا هغه تل او شپنه و. نو یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات را پیاد شو، زړه یې وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم وګوري. نو هغه مال ټول په پړي باندې وتړل، وندنه ورته په هغه وندر باندې وتړل، را روان شو. چراغ نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستو مجلس کې یو دم په جړا شو. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي و یا رسول الله دا خو دنیا دا ژوند دی، هر ځای کې چې تم تر په یاد شي راشي تاسو سره ملاقات وکړو، حکم مړ شو مونږه تم مړ شي مونږ مړ شو، نو ته خو جنتونه کې مونږ به خدای خبر جنت ته ځو کنه، او کلاړم شو تاسو سره ملاقات به کی کنه. نو الله رب العزت آیات راولې غلو او یا بشکا الذين انعم الله والله کسان چې الله انعام کړی علیهم پاغي باندې من نبیین د پیغمبرانو او صدیقین او د رښتینو صالحین او د نیکانو بندگانو او شهدا احسن اولئک رفیق. الله دا د خوري مرګتیا ولا خلق دي دوی یو سی دوی به الله یو ځای کوي. الله فرمایي صراط الذين، یا الله خیمون تلار دا کسانهم انعمت علیهم چې تا په نعمتونو کړی دي، یعنی د نیکانو بندگانو لاریم، غیر المغضوب نه لار دا کسانو چې تا غضب کړی علیهم پاغي باندې چې هغه يهود دي، يهود باندې الله قهر او غضب کړو، ځکه دین کې به ګوتې وهري او د پیغمبرانو مقابله به کوله. ولضالین، او یا الله مونږ ته مخه لارې د ګمراهانو، ګمراهان نسوارا وي سویان هغه د چې یاره د چا دین به حق نه پوهېږو. او الله تعالی چې سات عقل ورکړی په کله چې حق او نه حق پیژني ځان پوهېږي، نو هغوی ګمراهو حق او نه حق لارې نه پیژندلې، نو دې وجه نه هغوی ته څه ویل کېږي؟ دوالین او ګمراهان ویل کېږي. امین موږ تاسو په دعا کې امین وایو، یعنی مطلب دا دی چې الله دا دعا زموږه قبول کړي چې د صورت کې مو ویل دا قبول کړي. بس الله رب العزت موږ تاسو په دې باندې عمل کو توفیق راکړي، د کوشن ژوندۍ ان شاء الله 10 په پورو روزه ته د خیره. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله موږ راځي دا کوم ورونه خويند چې راغلي دي، یا الله دې په عمرونو مالونو حالونو کې برکت واچي، یا الله هر قدم دې نه کې په تعالی کې واچي، یا الله په هر قدم درجه اوچته کړي، یا الله په هر قدم ګناهونه معاف کړي، یا الله د حلال کاروبار د غیب خزانو نه روان کړي، یا الله کور کې مریضانو شفای کامله دې نه کمل لپاره ورکړي، یا الله که په کور کې اتفاق اتحاد نه وي، یا الله اتفاق او اتحاد نصیب کړي، یا الله چې نور څه شری حاجتونه وي د غیب خزانو نه پوره کړي، یا الله مسلمان امت کې څومره چې مریضان په شفاخانو کې دي په نور ګورونو کې دي، یا الله غروخ کې صحت ورکړي دې نه کمل لپاره، یا الله مسلمانانو کې څومره خلک داسې دي چې قرضداران دي د قرضونو نه اخلاص کړي، یا الله مسلمان امت کې څوک داسې دي چې هغه حلال کاروبار لري، یا الله د حلال وسیلې برابر کړي، یا الله مسلمانان په خپل کې متفق او متحد کړي، یا الله زموږ شری حاجتونه د غیب خزانو نه پوره کړي، یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله په باندې رحم وکړي، یا الله څوک چې ستاسو دین سره مرسته او کومک کوي، یا الله تاسو سره مرسته او کومک وکړي، یا الله څوک چې ستاسو دین مخالفت کوي ته ورته هدایت وکړي، یا الله که هدایت قسمت کړي دغه شرونه مونږ پامان کې وساتي، یا الله څوک چې د قران کریم خدمت کوي دل سره مونږ سره همکاري کوي، یا الله ته دغه دنیا او آخرت خسته کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب.